لا قمبر څلور لارې د محمدي جماعت په لوري اوسیدونکو ښارینو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد سړک دویمه لیکه جوړیږي او هر څه زر دی خپل د اوسیدو ځایونه او کورونه خالي کړي. د یاد سړک په اوږدو کې یو شمېر تر استملاک لاندې کورونه د کابل ښاروالۍ له لوري په نښه شوي دي چې ډېر ژر به یې د ویجاړولو چارې پیل شي. دا سړک به د یوه معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون د 300 مترو په اوږدوالي او 30 مترو پراخوالي په بنسټیزه توګه جوړ شي. یاد سړک یو له مهمو سړکونو شمیرل کیږي چې د قرغې یا قمبر څلور لارې سړک لا کمپنۍ سړک سره نښلوي او کابل ښاروالي پلان لري څو هر څه ژر د یاد سړک د جوړولو چارې پیل شي. اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. او ضرورت د ښار او کلي مونږ ته هر هېواد وال سترګې نیولې مونږ ته. او ضرورت د ښار او کلي مونږ ته هر هېواد وال سترګې نیولې